د هرات ولایت د جګړې وروستی حال افغان ځواکونو په هرات ښار کې چڼیز عملیات پیل کړي دي. هرات ښار ته د افغان ځانګړو ځواکونو له رسیدو وروسته له دغه ښار نه د طالبانو د شړلو لپاره چڼیز عملیات پیل شوي دي. د هرات د والي ویاند وایي چې دغه ښار په 2مه، 3مه، 9مه او 14مه ناحیه او سویلي سیمو کې ځمکني او هوایي عملیات روان دي. بلخوا د هرات پوځي شورا د دغه ښار د ځینو سیمو له اوسیدونکو غوښتي چې له خپلو کورونو راونوځي. دمګړۍ د هرات ښار پر فضا د افغان پوځ چورله کې د ګرځېدو په حال کې دي. دغه عملیات په داسې حال کې پیل شوي دي چې طالبانو تېره شپه د دغه ښار پر ځینو برخو پراخ بریدونه کړي دي. په هرات کې د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره په دغه ولایت کې پخواني جهادي قماندان محمد اسماعیل خان پر ټولو هراتیانو غږ کړی دی چې د طالبانو پر وړاندې پاڅون وکړي. بلخوا د هرات والي عبدالصبور قانع ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه به پرې نږدي چې دغه ښار سقوط شي. نوموړی وایي چې افغان ځواکونه د دغه ښار د دفاع لپاره هر ډول چمتووالی لري. په همدې حال کې نن په کابل ښار کې یو شمېر هراتي ځوانانو د اعتراض په توګه راټول شوي وو او د هرات ښار وضعیت د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړله. بلخوا په کاپیسا ولایت کې د نجراب په ولسوالۍ کې افغان ملي پوځ له طالبانو او نړیوالو ترهګرو ډلو همدا شیبه نجراب ولسوالۍ ونیوله. امنیتي سرچینې وایي چې د تښتېدلو ترهګرو د نیولو او وژلو په موخه د یادې ولسوالۍ اطرافي ساحو کې د افغان ملي پوځ چڼیز عملیات اوس هم دوام لري. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.